د پیښور اعلی عدالت څو ورځې وړاندې په یوه قضیه کې پریکړه کړې چې د څلورو پاکستانیو ښځو افغان مړونو ته د پاکستان ځایي کارت میلاو شي او بچو ته یې پاکستاني شناختي کارتونه ورکړای شي. قانون پوهانې وایي د عدالتي پریکړې سره به نورو هغو افغانانو ستونزې هم حل شي کومو چې پاکستانیو ښځو سره ودونه کړي او قانوني اسناد نه لري. نو دا کیس چونکې یو ښځه وه سمینا روحي په نوم باندې د هغې خاوند افغان او هغه به هر ملک کې اوسېده. نو کووډ په ټایم کې هغه پاکستان ته نشو راتلی، ویزه ورته نه میلاوېده چې خپل فیملی سره میلو شي. نو بیا دا اکټ مونږ دلته چیلنج کړ پېښور های کورټ کې او دې کې مسرت هلالي چې کومه ده زموږ چیف جسټس پېښور های کورټ هغې ججمنټ دا ورکو چې دا اکټ چې کوم دی هغه د آئین دغه کوي خلاف ورزي کوي. اوس به داسې کېږي چې کومه ښځه کوم یو بار ملکي سړي سره واده وکړي نو هغه ته به هم شناختي کارت ورکړی کېږي. د پیښور عدالت دوه کسیزه بنچ په خپله پریکړه کې دا هم ویلي پاکستاني چارواکي دې په 90 ورځو کې دننه افغان وګړو ته قانوني اسناد او بچو ته پاکستاني شناختي کارتونه ورکړي. قانون پوهان وایي د عدالتي پریکړه یا فیصله کې د سټیزنشپ یا تابعیت خبره نه ده شوې ولې فقط د پاکستان ځایي کارت ورکولو خبره شوې ده. اوس فرض کړئ یو پاکستانی ښځه را او هغې سره یو افغاني یا یو بل فارنر سړی چې کوم دی هغه ورسره واده وکړي نو آیا هغې ته به سټیزنشپ میلاوېدی شي یا نشي میلاوېدی یا هغه کلیم کولی شي یا نشي کلیم کولی نو په دې باندې چې کوم دی قانون خاموش دی. هغې کې قانون کې کلیر کټ دا لیکلي دي چې صرف ښځه چې کوم دی کلیم کولی شي سړی نشي کلیم کولی. البته تاسو چې کوم د فیصلې ذکر وکړو نو په هغې فیصله کې هغې کې داسې خبره نه ده چې مطلب سټیزنشپ دوی ته به میلو شي. هغې ته یو بل قانون دی چې هغې ته پاکستان اوریجن کارت ورته وایي. دا سټیزنشپ نه دی، دا یو قسمه ټیمپرري سټې ده. قانون پوهانې وایي د عدالتي پریکړې په رڼا کې اوس قانوني اسناد ترلاسه کوونکي افغانان د یو عام وګړي په حیث ټول سهولتونه ترلاسه کولی شي. خو دې کې دا یو ریسټریکشن دی چې هغه ته د پاکستان پاسپورت نه ورکوي. پاسپورت به هغه د خپل ملک استعمالوي د ټریول دپاره. دې کې بیا دا ده چې څو پورې دې چې کله دلته پاکستان اوریجن کارت شو کېږي نو د انټرم منسټري چې کومه زمونږ د پاکستان ده انټیریر منسټري څه کوي چې دوی نه یو افیډیوټ ساین کړي چې څو پورې زه د ښځې سره په نکاح کېږم ما سره به پاکستان اوریجن کارت وي خو چې کله زمونږ دا نکاح ختمه شوه یا طلاق وشو یا د ښځه خوله واغشته نو هغه صورت کې به زما پاکستان اوریجن کارت دغه ختم شي. قانون پوهان وایي د قانون تر مخه افغان مهاجرینو ته پاکستاني شناختي کارتونه نشي ورکړی کېدی ولې چې هغوی وړاندې نه دلته د مهاجرینو په حیث میشت دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.